السلام علیکم ټولو پښتنو ته پښتنو پرون چې کومه چنده شو د نو پاغې کې 2100 ریال راټول شو دي په پاڼه تړلي بقایا اعلانونه د کلونجۍ سره ټول دروغ شو تا پکې د دیر نوم یاد کړی دی پالاول شپه موږ د دغه سړی نه نمبر واغستو د دغه سړی نه او دی ورور مې ورته 5000 ریال چې د خپل لنه وښکلو ماته وي چې زه 5000 ریال ورکوم او د غونډ مرګري بزنسمنان دی ماشاءالله زه دا خبره کوم چې خبره د دیر وین وروره زما هر یو دی روزه براتلې 5000 او 1000 او 500 دا روپۍ به اشته په یو مجلس کې ودا من کې نولې دلته زمون خپل تنظیمونه دي د قانونو او د څه خبره بیا من قانونو تور مخامخ کو او یو سړی خپل گاډه سٹارټ کوي په پرده کې راځي بغیر د بیزتی او د ویډیو نه او سړی له روپۍ ورکوي تا 100 روپۍ راټولې کړلې او پرون زما د غونډ دیر نوم دی یاد کړی په هر ځای کې زه دې ټارګېټ کولم زما برید ته ټارګېټ کول 5000 ریال ورته ما اعلان کړی دی او دا چې وایي 2100 روپۍ په پاڼه لیکلی شوي دي راټولې شوي دي دا خلکو 560 روپۍ راوړي هغه ته چې 5 لک روپۍ تا وایي چې زه وله ورکوم هغه 5 لک روپۍ څه شوې 5 لک روپۍ هغه ورکه لاول او نن به بیا کېنی او چې دې سړي لري دا 60 لک روپۍ پوره کړ نه وي هسې دې موس د دیر نوم بدنام کړی نه دله زه 200 روپۍ در کوم او نه زما دا ورور او نه بل دا تا دې کیمرې ته کېنه او ته به اوس د دغه کیمرې په سترګه باندې پوره کې ستا کار چندې غوښتل اوس وله چندې غواړه او د دیروجو د کار خپل اصول دي زه غونډو پښتنو ته ویم د دیر خپل قانون دی وروره د دیر قانون واورئ زمونږ چې یو سړی مجبوره شي د هغه اول خپل تنظیمي که خپل تنظیمي نه که نه نو بیا غونډ د قانونو خلک راټولیږي او د قانونو په ګروپونو کې باقاعده په هغې باندې وایس وکړي د قانونو مشران او بیا یو تن راځي په خپله چې کوم سړي ته د روپو ضرورت او ضرورتمنې نو هغه ته حواله کوي موږ خپل بچي کیمرو ته نه کېنو دې سړي دا سړی زموږ د بېعزتۍ دپاره کیمرې ته کېنولی دی دا سړی له اول زموږ سره میلاو شوی د ارشد خان د هوټل مخې ته د ده نه مخکې داسې ده که نه وروره خو موږ دا سړی کیمرې ته نه کېنو موږ کیمرې ته نه کېنو کیمرې ته یې کېنولی اوس ورته دا روپۍ پوره که پرېږدو دې نه ښه دا روپۍ به پوره کړې اوس یې وله راټولې که او که دا 10 لک راغلی وی دا ته چې په بریتو 10 لک روپۍ ښې زما د بریتو 10 لکه قیمت دی دا وله موږ په پرده کې دا روپۍ پوره کولې لاول له د روجو په قدمونو باندې لاړ شه بیا دیر یادوه اوس به کې اوس به د منې په زور کوم کلونجۍ اوس د منې په زور کوم دا به اوس به دې ته کېنې دا به کې دا به اوس پوره کې او چې د روجو ته خبره راغلی که نه د روجیان چې په سعودي عرب کې غویان رالولی شي چې دا اوس دې بلې موضوع له توړ ورکوي خو د ښځې موضوع به په ښځه او د سړي دا قصه به په سړي لږ صبر وکړه ته اوسه بله موضوع ورکې څنګه مې چې د باندې دا ښځه د هوټلو نه پاسوله که نه داسې به دا سړی اوس اوچتی که نه پرېږدم دی نه